پګړی فیض الله شمشتوګړی او ډاګ اسماعیل خیل سیمو کې اوسیدونکي د ضلع خیبر مومند او نورو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو کشرانو یوه لویه جرګه په وچ نهر سیمه کې وشوه چې پکې د دوی په اخیستونکو ځمکو د حکومت لخوا د لګولي شوي سیکشن 4 په اړه خبرې اترې وشوې. دوی وویل چې د کال 1998 نه را په دې خوا دوی دلته کې مشته دي، خو په کال 2008 کې حکومت دلته کې سیکشن 4 ولګوو چې له امله یې زموږ ژوند متاثره شو. نه ځمکې اخیستې شو او نه خرڅوي شو او نه نور ترقیاتي کارونه کیږي. د دې سره سم د نهر د بندیز له وجې زموږ ځمکې شاړې پرتې دي. دوی زیاته کړه چې په عدالت کې د کیس باوجود د پی ډي اي او نور متعلقه ادارو خلک نه زموږ تپوس کوي او نه کیس لرازي او نه جواب جمع کوي. په دغه مهرا باندې د اویاو کولو د شپېتو کولو نه د مو د قبایل راکوز شوي دي او قانوني د ځمکې انتقالي اخیستې دي. نن په مو باندې د 15 کاله وشول چې په مو باندې دغه مختلف حکومتونه را باندې تیر شول، خو دا سیکشن 4 د مونه نه ختموي نه را سره په عدالت کې جواب دعا جمع کوي. او اخیری د دغو خلکو ډیر تنګ شول او نن یې دا فیصله وکړه په مشترکه طور باندې چې مو د پولیو نه بایکاټ کم دی کنه دغه نیر چې کم تیر شوی دی دا باقاعده طور چې کوم مو ته غوړو و دا نیر دا تیر شي ولې چې موږ په سار باندې ودرول او مخکې پیشقدمي نه ورکوي. مهرباني دا او بل دویمه خبره ده چې کوم د پولیو سیستم دی دا مو په هیڅ قسم تر نه منو او نه چې کنه ورته تیار وي تر هغه پورې چې د مو د مطالبې حل شوې نه وي. په دغه علاقه پېښور ویلي په نوما باندې دوی یو نوی سکیم لګولی دی او د موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا مخکې په دا باندې نیر روان و دا زري ځمکه وه د موږ زراعت په دا باندې آباد بل طرف له صوبې له د زراعتو ډېر سخت ضرور دی. نو چونکې د هاوسینګ کالونۍ نه مخکې چې کوم دی زراعتو له پکار دی چې حکومت توجه ورکړي. نو د موږ دا مطالبه ده چې دا علاقه چې کوم دی آباده دی کې زراعتو په لیول باندې او دا د زري یو انقلاب راولي نه دا چې په دا باندې هاوسینګ کالونۍ موږ له هېڅ فایده نشته. ملک دپاره غټه فایده د زراعتو ده چونکې دا نیر تر لږه پورې وچ شوی دی دا د آباد کې او موږ صرف د حکومت نه دا مطالبه ده. دوی غوښتنه وکړه چې زموږ د سیمو نه د سیکشن 4 ختم کړي شي، نهر د بیا جوړ کړي شي چې د خپلو ځمکو اوبه خور پې کوو او د پښتونخوا د نورو سیمو په شان د دلته هم ترقیاتي کارونو لړۍ پیل کړي شي. ثاقب افریدي، وچ نهر، اورمړ میرا، پېښور.